سلامونه هیوادوالو زه راسیس نه یم خو که بیا څوک راته وایي مودې وایي ما ته بیخي پروا نه راځي دې شپو ورځو کې لنډغرو شروع کړې ده چې د جلال آباد پښتون ښه پښتون ده د کونړ پښتون ښه پښتون ده د فلاني ځای پښتون د بستاني ځای پښتون دا ښه پښتون ده یوازې دې لپاره چې طالب ته بد وي یا په طالب کنځلې کوي یا په هر صورت بیرته جګړې ته لاره پیدا کوي یا لاره هواروي ګورې ملګرو دوستانو دغه خلک که بیا هم قدرت ته ورسیږي د نړۍ تر ټولو وحشي او ظالم خلک دي دغه ستاسو ته په جار وایم دا دومره وحشي خلک دي چې په 1990 کلونو کې کله قدرت ته رسېدل کابل ته چې راغله حتی ښځو د دوی د وحشت له ډار نه له بامونو ځانونه وغورځول په ښځو یې جنسي تیري وکول له ښځو یې سینې پرې کړلې د نرانو سرو کې میخونه ټک وهل دا لنډغر او دغه نور او دغه نور ښه درته معلوم دي کیسه دغسې ده طالب شاید د چا سر کې میخ نه ټک وهلی شاید د ښځو باندې ظلم نه یې کړی شاید د ښځو سینې نه یې پرې کړي خیر که وهلي هغه بېله خبر ده چې په کور کې بس هغه بېله موضوع لري چا په ناموس جنسي تیری به نه یې کړی که کړی مې یو نیم جاهل به پیدا شوی په هر صورت زه د طالب هم ښه نه وایم خو کیسه دلته دا چې دغه لنډغر ګورئ د تاسو له احساساتو استفاده کوي مه پرېږدئ چې دغه لنډغر هم له احساساتو استفاده وکړي او ستاسو په طریقه باندې تاسو نامبدې کړي او بیا قدرت ته ورسېږي بیا سبا هم په دا سر وایي درته وایم دا اوس هم درته هر ځای کې لیکوي طالب ټول پښتون وایي تروریست ده او ټول پښتون طالب ده او داسې ده او وسې ده په ټوله نړۍ کې بدنام کړي مستوي بدنامۍ او دغه سیستم به دوام هم پیدا کړي په هر صورت زه بیا هم درته وایم له احساساتو هم خلک استفاده ونه کوي چې ستا افغانستان کې بیخیږي هغه بیخیږي ځانونه کنټرول کوي حوصله وکوئ انشاءالله یو سوله ییز حکومت به مابین ته راځي او هر څه به ښه کېږي او ملګرو دوستان تاسو ټول خبر یاستئ چې زما بل اکاونټ بند شوی و اوس بیرته خلاص شوی خو تر 26 تاریخه پوسټ نسم کولی هیله ده دا ویډیو ملګرو دوستانو سره شیر کړئ تر څو ملګري دوستان خبر سي دلته راسره اوسئ دغلته زر فالورز پوره سي چې زه لایف راسم او خبرې وکړم قربان هم له مینې خدای مو راته لره ژوندي اوسئ تر بلې ویډیو د خدای پامان